علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوږو ملګرو، مینوالو، کتونکو، دوستانو، زه ټوټل د فتح جنګ بازار نه فتح جنګ چې کوم ترنول پاټک نه ورته د راولپنډۍ د جی ټي روډ نه فتح جنګ ته لار راغلی ده او د فتح جنګ بازار نه چې کوم کوهاټ ته روډ تللی دی که نه د هغې نه زه دننه یو 5 کیلومیټر رالم. بلکل په دې کارپیټ روډ تاسو ته ولاړ یم. دا ټوټل موکره ده، بلکل ټوټلی کلیر د دې ځای قبضه او هم د دې ځای نمبر یې په منځ کې پکې هغه سلک ډېر شاړه ده، کنده منده بیا د هغې نه پورې ده، دا 3.5 کناله ده، دا هم ورسره ده. دا دې طرف ته د روډ نه څه دې طرف ته را څه دې طرف ته را، دا په منځ کې را پلوسې را شاړ ماړ ځای نشته، دا بارډر دی دلته هم داسې شروع ده، داسې به ځي، داسې تر اینډه پورې ډېره کافي مخکې تللې ده هغې سره پورې. دا د قبلې سایډ شو. دا د کارپیټي روډ نه دلته چې کوم د نورخاطره سایډ دی که نه، دا تر هغه سره پورې تللی دی. صحیح شو، داسې تللی ده، داسې مخکې راغله، ټوله مکمل سره خاوره ده، خو بس تکړه پارټي پکار ده، ریټ هم ښه دی، انشاءالله تعالی بد به ني، ستاسو به پرې واره راځي او موقع هم ښه ده، ځای هم ښه دی. بجلي خو شته، مخکې هغه هلته ډنډې لګېدلي دي کور سره، زه یې لږ شانتې زوم علم چې روچت پې کړي که نه، خو ډېر ډډې او روچت یې کړه، دې کورونو سره دغه ډنډه لګېدلې ده دې بوټو دې منځ کې. خو په هر حال هغې کورونو پورې داسې رسېدلې ده، داسې راغلې ده، داسې باندېدلې ده تر مخکې. اپ ډاون پکې ډېر نشته، بلکل مطلب لکه جوړه ځمکه راښه ټوټل میدان دی. ځای په ځای کې پکې اپ ډاون وي نو په هغه حساب باندې ریټ مناسب دی که نه. نو هغه خو به ټیکول غواړي که یو سړی ځان ته سولر لګوي دې کې، یا بجلي ټرانسفرمر لګوي، یا نور سهولیت برابروي، باغ باغچه پکې لګوي جوړوي، یا داسې باندې په همغه دا کارپیټي روډ چې تللی دی په غټ کلی دی، مونږ چکر ولګو. دی نه پس زه رالم، ما ویډیو به جوړه کړم، تاسو ته به پوسټ کړم. د فتح جنګ بازار نه دې ځای ته به ټوټل د دې دن نه د دې لینک روډ سره تقریبا زما په اندازه باندې 30 کیلومیټره لري د فتح جنګ بازار نه، او د ترنول پاټک نه به فتح جنګ بازار 15 کیلومیټر یا 20 پی سمثینګ 15 وي، نو ټوټل لکه د ترنول پاټک نه دې ځای ته دغه 50 کیلومیټر لاره ده. ډېر ښکلی دی، هوا چلېږي نن، ډېر ښکلی موسم د پاس کتلی شئ تاسو، بلکل سنسان علاقه ده. بس تکړه ښه مالکانان والا پکار دي، تکړه چې 2-3 پاټۍ ورته یو ځای شي او وایلي، نو دا وګورئ که نه، مطلب لکه ماشاءالله لکه ټوټل ماټه ښاره ده که نه. دا وګورئ، دا وګورئ، شګه مګه ورکې نشته، بس تکړه مالکانان یې ولي خو ښکلې یو منصوبه یو پروجیکټ هغې سره وي، په هغه ترتیب باندې پکې د مالټو باغ جوړ کړي، ځکه چې د مالټې دپاره ډېر سوټیبل او آیډیل ځای دی. د دې نه مخکې 200 کنال وایي، بس به ډېرو ملګرو کالونه کول، نو هغه خو لړه ماشاءالله، نو دا د هغې په حساب سره نور هم ښه ده، ځکه چې هغه سټیپس کې وه، مطلب لکه 100 کنال پرته وه، نو بیا ورپسې منځ کې د چا 20 کناله پټۍ وه، نو بیا ورپسې 30 وه، نو بیا ورپسې 10 کناله وه، دا ټوله یکمشت ده که نه. سټیپونو کې هغه اصل یو ځای وه، بیا ورپسې نور سټیپس کې وه. دا بلکل کلیر ده، دا داسې تللی ده، داسې زه رالم د هغې طرف نه، دا شانتې داسې په زو هغه څاروي چې لګیا دي، لږ شانتې زه ته زوم علم، دا دې څاروو سره دغه ځای کې را تاسو ته دا لاندې ځای چې ښکارېږي دا د دې پټي سر دی که ته ویښ دی، بیا پکې دغه ځای کې کنده دی، د پاسه ډېر بهترین پول جوړ دی د روډ د پاسه، یې کنده د لاندې اوبه تللي، کنده نه بیا پورې ده 2-3 پټي. نو ځمکه خو ښه ده، ریټ به هم انشاءالله تعالی ښه وي، او د دې موقع د دې ځای نمبر دي خسرې اوریجنل یو مالک دی، ټیک ده جی، او الله هم په نیکي مل شه. تقریبا د نمبر خسرو ماته علم نشته، اوس پته لګي مونږ ورڅخه زو کینو، نو پته به ولګي، خو ځای ډېر سوټیبل او ډېر آیډیل ځای دی که نه، لکه ډېر ملګري وایي چې مونږ له روغ ځای. نو په جنډ کې بله ورځ ما یو رقبه کتلې ده، زه به تاسو ته د هغې ویډیو پوسټ کوم، ما په 2 لک روپۍ باندې فاینل کنال کېږي، خو د دې په نسبت باندې ډېره زیاته خرابه په دې چې یې کې کاڼه ډېر زیات دی، او دا ټوټل ماټه ښاره ده. دا وګورئ تاسو، شاړه پاتې شوې ده، زمیندار ته نتلی ده، بل سایډ زمیندار کړي، هغه یې دې سایډ ته مطلب لکه اوبه نشته، نو یې زه لکه مطلب دا رقبه ډېره ده، نو یې ما ونه کرله، سږه نه یې کالی که نه. خو لکه په هر حال هغه طرف یې وله کرلی دی، دا طرف یې پرېښی دی، ځمکه کې 19-20 نشته، الحمدلله بلکل اوکې ده، د مالک د طرف نه او د دغه د طرف نه د کاغذ د طرف نه. نو ویډیو زما وګورئ، ښه سیریس یې واخلئ، دا سایډ ورکې نه ده، هغه ځای نه شروع ده، مخکې چې تاسو ته ما یاد کړو.
بالکل سیریس واخلئ ویډیو. او چې کوم ملګري مطلب لکه خواهش لرئ ما سره ډېر ملګري چې کوم رابطه کوي که نه نو په 0332 7777711 باندې رابطه کوي. ډېر ملګري کمنټس کې تپوس کوي ته خپل نمبر نو نمبر خو تاسو ویډیو کې مو لیکم نمبر زه تاسو ته په زباني مو هم ویډیو ټوله ګورئ. نو ځای ډېر مزیدار دی او مخامخ ورته هغه جومات دی ها دې ځای نه ښکارېږي ما چې تاسو ته مې ابادې دا والی دا جومات دی ټیک شو. ابادې بجلي هلته هم را رسېدلې دا کورونه دي نو داسې هم نه ده چې کنه مکمل شاړه ده که نه داسې باندې دا روډونه ته داسې نو بس دا سچویشن دی دا پوزیشن دی پوزیشن خو واضح ده ټوټل. بس ویډیو درته اوږدېږي خو ځای ښکلی دی ښه ځای ته را مخامخ شئ یو چې کوم ملګري 10 مرلې یا 2 کنال یا 3 کنال اخلئ که نه ډېر ملګري وایي که نه یا 2 جریبه یا 3 جریبه هغوی له به پاټک کې ورکوو. دا فتح جان کې دا رقبه ده دا 300 کنال رقبه ده او دا به د رقبې والا کسان اخلي ښه مطلب د ساتلو والا. نو زه اجازت په دنه والمه او دا ویډیو ښه فول سیریس واخلئ. ډېر ښکلی موقع ده ډېر ښکلی ځای دی ډېر زبردست او انشاءالله تعالی په ریټ په هم ښه کېږي د الله په فضل سره. زما خو خپل ځای نه خوښه ده ځکه چې داسې 75 جریب جوړېږي ها. نو ګورو چې زور سره اوس د دې نه پس به ویډیو تاسو ته چې کله پوسټ کوم که نه زما به مالک سره ملاقات شوی دی نه پس پر سره زه ریټ لیکم ها مالک ټچ کوو که نه نو بیا نور ګپ لګوو. زیره به مل شه دا به ګرسپیلنو بوټه شوی دی وګورئ او الله مل شه دعاګانې به کوئ دعاګانې به درته کوو او د ځان به ډېر خیال ساتئ او انشاءالله تعالی زما په نمبر په 0332 7777711 باندې رابطه کوئ چې هر سایډ ته چا ځمکه په کار وي کم سایډ ته پنجاب طرف ته خاص کار بالکل آنکې بند کر کې رابطه کوئ لکه چې خپل یو ورور به یو مشر سره یا چې کم کشرانی زمانه هغوی له مشر دپاره او چې کم زمانه مطلب لکه مشرانی یو کشر سره چې رابطه کوئ لکه خپل بنده سره نو تابعدار یم زه اینی ټایم ښه تاسو لپاره به انشاءالله بهترین نه بهترین ځایونه زه پیدا کوم څنګه چې موږ پیدا کړي دي ملګرو له نو رابطه کې اوسئ ځای د ځان خیال ساتئ الله مل شه د الله په امان شئ.